سلام، زه بریالی یم. زه له خپل هیواد څخه 3 کاله د مخه جرمني ته راغلم. د نورو ډیرو کسانو په څیر چې له نورو هیوادونو راغلي، ما هم دلته د پناه غوښتنه وکړه او د ژوند 3 کلنه اجازه مې ترلاسه کړه. ما ته د بشري دلایلو له مخې د کډوالو د خوندیتوب حق یا فلوشلینګ شوتس راکړل شو. جګړې زما ژوند ګواښه، زما کور یې وران کړ او دنده مې له لاسه ورکړه. زما د ملګري ځیرک په شان ځینو سیاسي فعالانو ته پناه یا ازالبیختیgung او ځینو نورو ته فرعي خوندیتوب یا سوبسیډیر شوتس ورکړل شو. موږ ټول کابو یو شان حقونه لرو. موږ کولای شو د خپلو کورنیو غړي راولو، د انټګراسیون په کورسونو کې ګډون وکړو، اوس بلډونګ ترسره کړو، زده کړې وکړو، کار وکړو او زموږ له ډلې ډېرو شین پاسپورټ ترلاسه کړ. له دې سره د فرعي خوندیتوب لرونکو کسانو قانوني حالت د مهاجرت یا پناه د حق له لرونکو سره یو شان نه دی. د فرعي خوندیتوب درلودونکي د استوګنې 1 کلنه اجازه ترلاسه کوي. د کورنۍ د غړو راوستلو لپاره د دوی غوښتنه ښایي رد شي او د کډوالو د سفر سند نشي ترلاسه کولای. د دې ترڅنګ ځینو نورو کسانو د ډیپورټ د ملي بندیز یا ناسیونالس ابشیبونګسفربوت حکم ترلاسه کړی دی. د ډیپورټ د ملي بندیز حکم لرونکي د اوسېدو 1 کلنه اجازه ترلاسه کوي. دوی د کورنۍ غړي جرمني ته نشي راوستلای او د کډوالو د سفر سند نشي ترلاسه کولای. خو کولای شي د کار د اجازه یا اوس بلډونګ غوښتنه وکړي او که اوسلنډه بهوډه موافق وي، کولای شي انټګراسیون کورس ترسره کړي. زما د استوګنې اجازه به 3 میاشتې وروسته ختمه شي، ځکه نو زه باید د بهرنیانو چارو په اداره کې د مودې د غځېدو لپاره وخت واخلم. د نورو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ ته ورشئ او بشپړ معلومات ترلاسه کړئ.